تازه او بد خبر 33 افغانان څنګه ولې ووژل شول؟ افغانستان کې نوي بارانونه او سیلابونه 33 تنه یې مړه او له 600 زیات کورونه یې ویجاړ کړي دي. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت وایي چې له اخترو وروسته د افغانستان په 20 ولایتونو کې بارانونو او سیلابونو خلکو ته د ځاني زیانونو ترڅنګ ګڼ مالي زیانونه هم اړولي دي. د دغه وزارت ویان مولا جان سایق د یکشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې بادغیس، ارزګان، فراه، کندهار، تخار، زابل، پروان، ننګرهار، هلمند، کابل، خوست، دایکنډي، کونړ، کاپیسا، پنجشیر، پکتیکا، پکتیا، لوګر، لغمان او هرات هغه ولایتونه دي چې د سختو بارانونو او سیلابونو له امله زیانمن شوي. هغه وویل له بده مرغه د سیلابونو رامنځته کېدو له امله 33 کسان شهیدان او 22 کسان ټپیان شوي دي. همدارنګه تقریبا 606 کورونه په کلي او قسمي ډول ویجاړ شوي دي او له 1950 جریب څخه زیاته کرنیزه ځمکه له منځه تللې. همدارنګه د سیلابونو له امله په ټول هیواد کې تقریبا 15 کیلومتره سړکونه او فرعي لارې هم ویجاړې شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې شاوخوا 200 څاروي هم له منځه تللي او تر 1000 زیاتې کورنۍ زیانمنې شوي دي. په همدې حال کې یو شمېر کاروانګر چې د وروستیو سیلابونو له امله زیانمن شوي ازادي راډیو ته وویل چې د ژمي په پیل کې د وچکالۍ له امله اندېښمن وو، خو اوس د پسرلي په پیل کې سختو بارانونو او سیلابونو د دوی حاصلات زیانمن کړي دي. د ننګرهار ولایت د ورداتو ولسوالۍ اوسیدونکي ګلاب الدین ازادي راډیو ته وویل د بزګرانو لپاره یې دغه وخت مناسب نه دی حاصل رسېدلی، ځکه چې دې وخت کې بیا د غنمو دانه لویږي او دانه یې بیا توره راځي او بزګران زیانمن کیږي. کورنۍ هم امکانات او سهولتونه نه لري. شدید بارانونه کورنۍ زیانمنوي، کورونه خرابوي، سیلابونه راوځي.